ولسمشر غني وایي له عبدالله سره د واک ویش 50-50 نه مني. د عبدالله او غني معامله کوم ځای ته ورسېده او څه روان دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له تېرو څو ورځې راهیسې ټولنیزې رسنۍ د عبدالله او اشرف غني ترمنځ د واک د ویش له خبرونو ډکې دي. تر ډېره دا خبرونه د عبدالله د ثبات او همپالنې ډلې رهبري غړي کوي. تازه ارګ ویلي چې له عبدالله سره د کابینې 50% ویش نه منو، خو د عبدالله ډله وایي دا مهال دواړو خواوو د کابینې او خپلواکو ادارو پر 50-50 سلنه ویش هوکړې ته رسېدلي او یوازې د بهرنیو چارو او مالیې وزارتونو او لوی څارنوالۍ پر ویشلو اختلاف لري. د عبدالله ډلې ویلي د خبرو په پایله کې هوکړه شوې چې د کورنیو چارو وزارت به پر عبدالله او دفاع وزارت به پر ولسمشر غني پورې تړاو لري. دوی وایي دا هوکړه هم شوې چې په هر ولایت کې یو ټاکنیز ټیم ډېرې رایې ګټلې وي، والي به هم د هغه لخوا ورته معرفي کیږي. دوی وایي عبدالله به له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د جوړجاړي د عالي شورا مشري هم کوي او عبدالرشید دوستم ته به د مارشالۍ رتبه هم ورکول کیږي. بلخوا که څه هم د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د عبدالله ولسمشر غني ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، خو د کابینې 50-50 سلنه ویش ردوي. په هر حال د عبدالله او غني ترمنځ د جوړجاړي منځګړي استاد سیاف حامد کرزي یونس قانوني او خلیلي ویلي چې دا جوړجاړی د ولس په خیر دی او په یوه اونۍ کې به د دوی ترمنځ هوکړه نهایي شي او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې به تړون لاسلیک شي. په هر حال معلومات دا دي چې هغه څه چې په ټولنیزو رسنیو کې د وزارتونو د ویش باره کې د عبدالله د ډلې لخوا خپرېږي ناسم دي او دوی یوه رواني لوبه روانه کړې. په هر حال خو بیا هم که داسې معامله کیږي لکه څنګه چې د عبدالله ډله وایي ستاسو غبرګون به څه وي؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.